بندري خدمتونه 24 ساعته شي او ټولې ادارې له ځنډ پرته صادراتي او وارداتي اموالو ته خدمات وړاندې کړي، څو د ولسونو اقتصادي وضعیت لا ښه شي، د پانګونې لپاره زمینه لا پراخه شي او د ولایت د دوامداره پرمختګ لپاره عملي اقدامات ترسره شي. زموږ سره په دې سفر کې د بېلابېلو سکتوري وزارتونو او ادارو محترمو مسؤلین را سره دي، څو په بلخ ولایت کې د روان اقتصادي تحرک او پرمختیایي فعالیتونه او بندري چارو اړوند شته ستونزې، اړتیاوې او ننګونې له نږدې وګورو او ورته پر وخت رسېدنه وکړو.